د انقلاب انځور. دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډېر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې، 22مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله به یاست. یو کور 140 چاپې د خوست د مرکز اړوند په ډیرۍ سیمه کې میاشته د مرحوم حاجي ګل حسن کورنۍ د علم د نشر او خپروي لپاره پراخ خدمتونه ترسره کړي او لا یې هم کوي. ښه بیلګه د جامعه مسرور العلوم نیازیه مدرسه ده چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه راغلي طالبان پکښې په زده کړو بوخت دي. مفتي محمد انور معتصم بالله د یادې کورنۍ غړی دی. دی سربیره پر دې چې زما کلک ملګری دی، استاذ مې هم دی. له مفتي صاحب څخه مې وغوښتل چې د اشغال ناخوالې او ناولې راسره شریکې کړي، ځکه چې د دوی کورنۍ د بې شمېره چاپو او کړاوونو روایتونه له ځانه سره لري. په خپله مفتي صاحب هم د غلیم په لاس له اسارت وروسته د بندیخانې ډېر ناولې په سینه کې لري. ترې ومې غوښتل چې لومړی به یې له مدرسې څخه راپیل کړو، د خپلې مدرسې اړوند معلومات راکړي. مفتي صاحب وویل د مدرسې بنسټ زموږ نیکه مرحوم حاجي ګل حسن د روسي ښکېلاک په وروستیو شپو کې کېښود. د روسي سرو لښکرو له ښکېلاک سره سم موږ مهاجر سوو او د هغوی د ماتې په وروستیو شپو ورځو کې مو مدرسه جوړه کړه، چې له جوړېدا سره یې سم زموږ کورنۍ هم له هجرته راستنه سوه او په خپل ټاټوبي خوست کې استوګن سوو. دې مدرسې د تیر تحریک په وخت کې هم ډېرو علما د ټولنې چوپړ ته وړاندې کړل. د افغانستان په کچه د لویو مدرسو په ډله کې یادېدله او لویه دوره هم پکښې کېدله. د تیر امارت له شاتګ وروسته د پکتیا ولایت د والي ملا شمس الدین شریعتي چې اوس مهال د عقب او پرامینو د ریاست رئیس دی، ټول ملګري چې نږدې 200 موټر پرې ډک وه له پکتیکا څخه خوست زموږ کور او جامعه مسرور العلوم نیازیه مدرسې ته راغلل او 2 میاشتې دلته تېرې کړې. د اشغال پیل له ځانه سره ډېره ناخوالې راوړي. زه هغه مهال ماشوم وم، مجاهدینو ته به مې ډوډۍ وروړله. ښه مې په یاد دي چې د مجاهدینو شمېر ډېر و او ډوډۍ به سمه نه ورسېدله. ډېر وخت به مېلمستون ته په نږدې کېدو سره مجاهدینو له ما څخه ډوډۍ واخیستله، پاتې نورو مجاهدینو ته به نه رسېدله. زه به د دې صحنې په لیدو له زړه غمجن سوم. د اشغال په لومړیو کلو کې، یعنې 2003 ژیز کال، په شپو ورځو کې کفري لښکرو زموږ پر کلي او مدرسه چاپه ووهله او زما 2 اکاګان او د اکا زامن یې یوړل. کفارو په مدرسه کې د تعالی د سپېڅلي کلام قرآن کریم ډېر بېعزتي وکړه. د خونې دروازې یې ماتې کړې وې او د احادیثو کتابونه، تفسیرونه او نور دیني کتابونه یې څیرلي او د مدرسې په انګړ کې شلېدلي وه. د مدرسې توکي مو سره برابر کړل او مدرسه مو وتړله. مدرسه نږدې 7 کاله تړلې وه او 2010 ژیز کال کې مو د دیني زده کړو مینوالو ته بیا پرانیستله. له مفتي صاحب څخه مې وپوښتل اوس مو په مدرسه کې څومره طالبان پر زده کړو بوخت دي او څو تنه استادان لري؟ هغه وویل په مدرسه کې له 400 څخه نیولې تر 700 پورې طالبان پر زده کړو بوخت دي او 25 استادان لري. له ابتدایي علومو څخه تر لوی دورې پورې زده کړې پکښې کېږي. دا مدرسه د دې ټولو ترڅنګ عصري برخه لکه لیکوالي، کمپیوټر، ژمني کورسونه او داسې نور هم لري. ما وپوښتل د کورنۍ غړو مو زده کړې کړې دي؟ مفتي صاحب وویل الحمدلله، د الله تعالی په فضل او لورینه زموږ د کورنۍ 12 غړي علما دي او 9 ماشومانو مو د قرآن کریم حفظ کړی. په مدرسه کې مو 2 اکاګان او 1 د اکا زوی په خدمت بوخت دي او د کورنۍ نور غړي مو په بېلابېلو ولایتو کې په خدمت لګیا دي. یو اکا مو شیخ صاحب عبدالرحمن د خوست ولایت په جهادي مدرسه کې تدریس کوي او د خوست ولایت علماو د شورا مرستیال هم دی. بل د اکا زوی مو
په کابل کې مدرسه لري او هلته مصروفه دی. یو د اکا زوی مو 6 کال فارغ سو او په راتلونکي کال کې به په خپله مدرسه کې استاد سي انشاءالله. د دې ټولو ترڅنګ د الکلیم نیازي په نامه یو خصوصي ښوونځی هم لرو چې له لومړي ټولګي تر 12مه ټولګي پورې پکښې شاګردان زده کړې کوي. مفتي صاحب ته مې وویل که ستاسې پر کور د اشغالګرو د چاپو او ستاسې د زنداني کېدو اړوند معلومات راکړي. مفتي صاحب له ساړه اسویلي وروسته د خپلې ناستې بڼه لږه بدله کړه او ویې ویل چاپه په خپله د وحشت او دهشت دوهم نوم دی. اشغالګر به د شپې د افغانانو پر کورونو ور اوښتل، تورسري او سپین ږیري به یې شهیدانول. زه په خپله ډېر په کور کې نه وم، خو زموږ یو اکا حاجي کلیم وایي زموږ پر کور 140 چاپې لوېدلي دي او ټول یې له ځانه سره وحشت او ډېر درد درلود. 2 اکاګان او یو خوريي مو اسران سوي دي. شیخ صاحب عبدالرحمن 15 کاله او مولوي یعقوب 3 کاله بندیان وه. موږ په اصل کې کوچان یو او پر یوه ځای نه پاته کیږو. د اوړي په موسم کې له خوست څخه پکتیا ته راتلو چې ګرمي کمه سي او له چاپو څخه یو څه وخت په امان کې سو. کله به چې بیرته خوست ته ولاړو دا به مو فرض کړې وه چې چاپې به وي. زموږ د کورنۍ غړو ته تر ډېره عصبي ناروغۍ پېښې سوي دي او ډاکټران یې تر ټولو ستر لامل همدا چاپې او وحشتونه بولي. ښاغلی مفتي صاحب د خبرو په دوام کې د خپل اسارت کیسه داسې بیان کړه. د شپې چاپه سوه، غلیم د کوټو شاته رسېدلي وه، خو موږ پرې خبر نه وو. کله چې پرې خبر سوو هغوی له وحشته ډک اوازونه کول او د بامونو پر سر یې منډې وهلې. د کور انګړ ته یې راوایستلو، تورسري یې یوه لوري ته کښېنولې او سړي یې بل لوري ته. د شپې هوا سړه وه او د ټولو صرف جامې پر تن وې او له سړې هوا رپېدل. کور یې وپلټه، څه یې پیدا نه کړل. د دوی د تګ وخت سو، هر کس یې جلا جلا تلاشي وکړه. زما له جیب څخه د مین پټاقي وایستله، پر مځکه یې پر مخې څمرولم او پر شا مې 3 کسان ناست وه. دا چې موږ افغانان په کورونو کې یو ټوپک ساتو، یو هغه ټوپک او څه د برق لینونه چې د بلټنې په وخت کې یې موندلي وه راوړل، له ما سره نږدې انبار کړل او څو انځورونه یې واخیستل. د کور غړي مو پر دې پوه نه وه چې له ما سره پټاقۍ پیدا کړې ده. تر ټولو زیاته ځورونکې شیبه یې دا وه چې کله زموږ له کوره څخه ووتل زه یې د خپلې مور او خویندې پر وړاندې په بېرحمۍ کشولم. زه د خپل ځان په کیسه کې نه وم، خو فکر مې مور ته خراب و ځکه چې هغې راته کتل او زه یې شکنجه کولم. بهر یې ولاړو ټانګو ته پورته کړم او صحراباغ ته یې بوتلم. هلته یې جامې را بدلې کړې او پلټنې یې راڅخه پیل کړې. زه په انګلیسي پوهېدم. د تحقیق په جریان کې ترجمان زما خبرې بدلولې. کومه خبره چې ما کوله هغسې جواب یې نه ورکاوه. بیا ما امریکایانو ته وویل زه په انګلیسي پوهېږم، ترجمان ته ضرورت نشته. هغوی 3 کسان تحقیق ته راتلل چې 2 سړي او 1 ښځه وه. شاوخوا 11 ورځې له امریکایانو سره وم او بیا یې داخلي عسکرو ته وسپارلم. د 11 ورځو پر مهال افغانان یو وار د پلټنې لپاره راغلل، خو چلند یې له امریکایانو سره توپیر درلودی. په صحراباغ کې د بندیانو لپاره داسې خونې جوړې سوي وې چې له 1 کس پرته پکښې 2یم کس نه ځایېده او کله به مو چې اودس کاوه اوبه به یې ډېرې ګرمې وې، د استعمال وړ به نه وې. کله یې چې داخلي عسکرو ته وسپارلم هغوی بیا د خوست محبس ته یوړم چې د الله جل په مرسته د 2.5 میاشتو بند وروسته آزاد سوم. مفتي صاحب له فتح وروسته لاندې مسؤلیتونه کړي دي. د لوړ زده کړو په وزارت کې د ارشد مشاور، د پکتیا ولایت د تخصصاتو د رئیس، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایاتو د اوریدو وزارت، د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست د رئیس په توګه دندې کړي دي. بې جوابه مولوي صاحب محمد صابر صابري خپله یوه خاطره په دې ډول را سره شریکه کړله. په دوحه کې مذاکرات روان وه او ګنګوسې وې چې یو تړون لاسلیک کیږي چې له مخې به یې نور امریکایان چاپې نه اچوي. د صبري ولسوالۍ د مکتب له سیمې څخه چې پورته ځې ښي لاس ته لاره ګرځېدلې ده. مدګل یعنې محمد ګل کوټه ورته وایي. هلته یو خیاط و. دا چولۍ اختر ته 2 شپې پاته وې. موږ ملګري ودرېدو چې له خیاط څخه د اختر جامې راواخلو. ماشومانو زموږ موټر وپېژانده چې مجاهدین دي، نو رامنډې کړې. ملګري دوکان ته ورښکته سول او زه په موټر کې پاته سوم. 8 کلن څو ماشومان ما ته ودرېدل او ویل یې ملا صاحب نور به امریکایان چاپې نه اچوي، بیا به زموږ کورونو ته دا خلک نه راځي.
له ما څخه د جواب توان ورک سو، له ځان سره مې وویل چې یا الله تعالی دا حالت به کله ختمیږي. زموږ 8 کلن ماشوم د چاپه له لاسه دومره ځورېږي او د داسې ورځې په ارمان دي چې پر موږ به چاپه او بمبار نه وي، او د دې ارمان لري چې نور څوک د دې مخې ته شهیدان نسي.